محترمو، نن درته د جمعې مبارکې پرورځ یو عظیم الشانه او ډیره مجربه وظیفه بیانوم، او دا وظیفه د سورت یاسین ډیره ناشنا وظیفه ده. محترمو، د زندګۍ د هر قسمه حاجت لپاره چې ناممکنه حاجت ولې نه وي، ناممکنه حاجت او مقصد دی ولې نه وي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به درته دغه مقصد او حاجت پوره کوي. یا یو مشکل او پریشانی ولې نه وي، یا مشکلات غمونه او تکلیفونه ولې نه وي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به درته حل کوي. زما عزتمندو، د جمعې مبارکې پرورځ باندې تاسو دا وظیفه صرف یو پیرو کوي، د یوې ورځې وظیفه ده. کریم رب ان شاء الله تعالی دا رحم کرم او فضل معامله وکي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، زه مفتی شاهین شاه، تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل مفتی شاهین شاه حقانی. امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. آمین. ټول تعریفونه هغه الله تعالی د پاره دی چې مالک او خالق د ټول کائنات دی. درود دی وی، سلام دی وی په محمد مصطفی، محمد عربی، سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې. محترمو، نن زه تاسو ته د سورت یاسین چې کومه وظیفه بیانوم، دا ډیره مجربه بهترینه وظیفه ده. دا وظیفه صرف او صرف د جمعې ورځې پورې خاص عمل دی، هم د دې یوې ورځې په برکت سره، د دې یوې ورځې په عمل سره به الله جل شانه به د ستاسو ټولې پریشانۍ ختموي. او کوم مقصد او عرض د پاره چې تاسو دا وظیفه کوئ، هغه مقصد کې به الله جل شانه کامیاب کی، او دغه شان د ستاسو پریشانۍ به الله جل شانه ختم کی، او ستاسو مشکلات به الله جل جلاله حل کی. د دې لپاره زما عزتمندو، کچره تاسو د دې مسایلو د لپاره دا وظیفه کول غواړئ، او تاسو دا غواړئ چې په دې وظیفه باندې مونږه مکمل پوه شو او د دې وظیفې کولو اراده مو وي، نو ویډیو اخره پورې وګورئ، سکپ کوئ ما. او کچره اول ځل زما د چینل له تاسو وزټ کړی وي، زما دا ویډیو تاسو ګورئ، نو لاندې سره د سبسکرایب بټن دا پای باندې تاسو کلیک کړئ، نو تاسو ته به د ټلۍ او نشان راښکاره شي، په هغې باندې به تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل به کړئ. دا د دې لپاره چې د هرې راتلونکې نوې وظیفې نوټیفیکیشن تاسو له ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته اسلامی معلومات او د هر قسم بیمارو مشکلاتو د پاره، تکالیف د پاره، غمونو د پاره، د رشتې د پاره، کاروبار د پاره، کور کې جنگ جګړو د پاره، اختلافاتو د ختمېدو د پاره، په رزق کې کاروبار کې د برکت د پاره، العرض د هرې مسلې د پاره زه تاسو ته په دې کې وظایف ذکر کوم. دې سره زما عزتمندو ویډیو لایک کړئ او خپل دوستانو ته شیر کړئ. دغه رنګ زما عزتمندو، زما د حوصله افزای د پاره لاندې ماشاءالله سبحان الله ضرور لیکئ. محترمو، د جمعې مبارکې پرورځ باندې به تاسو دا وظیفه کوئ، خو د دې وظیفې د دې عمل د پاره څه خاص ټیم مقرر نه دی. بعد د جمعې پرورځ باندې چې څه ټیم هم تاسو ته موقع ملو شو، نو دا وظیفه وکئ. چې څه ټیم هم تاسو فارغ شوئ او دا ستا خیال وی چې یاره اوس بوزګار ما تاسو خواله نه راځي، نو زما عزتمندو تاسو موقع ته ګورئ، په داسې موقع باندې دا وظیفه وکئ. د هر قسمه مسایلو د پاره تاسو دا وظیفه کولی شئ، کاروبار د پاره، د روزګار د پاره، کور کې د جنگ جګړو د پاره، د اختلافاتو ختمولو د پاره، او دغه شان زما عزتمندو کور کې د خیر او برکت د پاره،
په دکان کې د خیر او برکت لپاره د قرضونو د ختمولو د لپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د تاسو د ټولې پریشانې ختم کی او که تاسو غواړئ چې مقدمه کې د راته کامیابی ملو شي نو په مقدمه کې د کامیابی د لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ دا شان زما عزتمندو جایز محبت لپاره تاسو هم دا وظیفه کولی شئ په محبت کې د کامیابی د لپاره د رشتې د لپاره پرشته کې د کامیابی د لپاره تاسو هم دا وظیفه کولی شئ دینا علاوه د تاسو پرشته کې رکاوټ وي بندش وي خدا کور خلق په ناراضه وي سو کې خبره منی نه او د دې رشتہ اغازه کې نه کوي او دا رور او خور غواړي چې د کور د خلق د زما خبره اومني چې زه چرته رشتہ کول غواړم د دې زما خبره اومني نو د دې لپاره دا ډیره بهترین او لاجواب وظیفه ده زما عزتمندو د جمعې ورځ ته سید الایام ویل شوی دی یعنی د ټولو ورځو سردار زما عزتمندو د جمعې د ورځې ځان له جدا فضیلت ته او ګورئ کم بنده چې د جمعې پر ورځ باندې وفات شو الله تعالی به دغه مغفرت کوي الله تعالی به هغه ته عذاب نه ورکوي د قرانګ زما عزتمندو دا وظیفه د سورۃ یاسین وظیفه ده سورۃ یاسین ته د قران مجید زړه ویل شوی حدیث شریف کې راغلی دی بل زما عزتمندو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې زما زړه غواړي چې سورۃ یاسین دې زما هر یو امتی ته یاد وي او زما عزتمندو رازم وظیفه طرف لتا صبح دا وظیفه څنګه طریقې سره کوي ګورئ دا وظیفه به تاسو پوره توجه سره دیان سره به دا وظیفه کوي طریقې دا ده چې اول به درې پیرې درود شریف وایي چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي بیا به د سورۃ یاسین تلاوت شروع کړئ کله چې مو د سورۃ یاسین تلاوت شروع کو نو په سورۃ یاسین کې او مبین دی مبین چې کله لومبني مبین لورو رسي نو تاسو به 111 مرتبه یو سل یولس پیره بتاسو دا وای یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ نو پړومبي مبین باندې بتاسو ودرېږئ او یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ دا به 111 مرتبه تاسو وای او بیا به د سورۃ یاسین تلاوت شروع کړئ کله چې دویم مبین لورو رسیدای نو بیا به وای یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ 111 مرتبه یوصل یولس پیر بیا تاسو دا وای کله چې دریم مبین لورو رسي دا طریقه بو کوي سلورم مبین لورو رسي دا طریقه بو کوي پنځم مبین لورو رسي دا طریقه بو کوي شپږم مبین لورو رسي دا طریقه بو کوي اوم مبین لورو رسي نو دا طریقه بو کوي نو دې سره به زما عزتمندو د سورۃ یاسین لومبنه ختم مکمل شي بیا په دویم ځل بیا سورۃ یاسین د سره شروع کوي او دې طریقې سره به دویم ختم وکي به د سره شروع کوي په دریم ځل باندې نو درې پیره به هم دې طریقې سره تاسو دا ختم وکي او که چېرې تاسو غواړئ چې دا مونږ ته ګرانه ده په دې باندې ټایم ډیر زیات لګي نو دا عمل دا وظیفه به تاسو د جمعې پرز باندې شروع کړئ له جمعې پرز باندې به سورۃ یاسین ختم یو پیره وکړئ او بیا به د هفته پرز د خالی پرز باندې دویم ختم وکړئ او د اتوار پرز به تاسو بیا دریم ختم وکړئ خو زما عزتمندو بیا به تاسو مسلسل 3 ورځې دا ختم کوئ نو تاسو ته پدې کې اختیار دی که یو ورځ کې د جمعې پرز باندې دا ختم کوي او که جمعه هفته اتوار دا ختم کوي نو زما عزتمندو کله چې مدرې پیره سورۃ یاسین ولستلو نو بیا به درې پیره درود شریف وې هغه درود شریف چې کوم دی مخ کې ویلو او بیا به دعا د پاره لاس پورته کې د خپل مسایلو د پاره خپل حاجاتو د پاره په خپل مقصدونو کې د کامیابی د پاره العرض زما عزتمندو چې سم تاسو غختل غواړئ نو دعا کې به تاسو د الله تعالی نه وغواړئ ان شاء الله تعالی الله تعالی بس تاسو هر قسمه مسائل حل کی
ستاسو هر قسمه پریشانه به الله تعالی ختم کی. نو زما عزتمندو ډیره بهترینه با کمال عظیم الشان لاجواب وظیفه ده ضرور تاسو وکئ. زما عزتمندو تاسو ټولو ناظرینو سامعینو له زما د طرف نه د دې وظیفې اجازت ته تاسو دا وظیفه ضرور وکئ د جمعې پر ورځ باندې. امید لرم زما عزتمندو چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.